فرانسې او افغان لوري پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. فرانسې او افغان لوري پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د قطر دفتر بیان سهیل شاهین په یوه لړ ټویټ پیغامونو کې ویلي چې په دوحه کې د افغانستان لپاره د فرانسې له ځانګړي استازي سره کتلي دي. د په خبره په دې لیدنه کې پر بشردوستانه مرستو د نشه یي توکو د کښت او قاچاق په تړاو پر وروستیو پریکړه خبرې شوې دي. هغه زیاته کړې چې په دې لیدنه کې همداراز د کروندګرو لپاره د نشه یي توکو د کښت پر بدیل هم بحثونه شوي او فرانسې د مرستو ډاډ ورکړی دی. په لیدنه کې د غرض د زده کړو پر روان بهیر او د افغانستان پر وضعیت هم بحثونه شوي. فرانسې ویلي چې دوی په روان بشري ناورین کې د افغان ترڅنګ ولاړ دي او د اړمنو لاسنیوی به یې کوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.